قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ او فرمائے دا آیات بیا با معاد کم چوسنع الفلک بأعیننا دا صناعت او دا تخنیک او دا جوڑولو حکم اللہ نوح علیہ السلام تا کئی چه بذات نبیو برگزیده شده نبی و فرستاده شده از جانب خداوند کریم برای امت مسلمه و تا 900 سال دعوت خداوندی را پیاده ساخته بود. عزیزان من، خو حوصله‌اش احساس کمتری نکرد و پیغام خداوندی را به همه انسانا رسان نوح علیہ السلام. هر وقت آن اشخاص کی نمک حرامی کرد کہ نوح علیہ السلام کدام نظام را تبلیغ می کرد و دعوت می داد و پیغام خداوندی را رساند، آنها امی پیغام را نادیده گرفته بودند. خداوند کریم فرمود واصنع الفلک بأعیننا. یک اهمترین معیارترین یک کشتی بحری را ساختمان نوح علیہ السلام تیار نمود و مهیا ساخت. نو چې کله نوح علیہ السلام دغه کشتی دې دپاره جوړ کړ چې مسلمانانو ته نجات ورکړي، امت مسلمه ته د مصیبت نه هغوی ته حفاظت ورکړي، هدف هم داو الله تعالی 70 نفر را نجات داد بواسطت امی فلک، بواسطت امی کشتی بحری.